صحابي راغی رسول الله ته وایي خفه و ډېر زیات. رسول الله ورته ویل ولې خفه؟ ویل زړه کې مې یو خبر راغله، دا راغله کور کې ناست وم، ویل زړه کې مې دا راغله چې دنیا کې چې کله ته زمونږ یاد شي راشو زر دې ملاقات وکړو زړه م خوشحاله شي ځکه د رسول الله سره د صحابو ډېره مینه وله. خو زړه کې مې دا راغله چې موږ قیامت ته لاړ شو جنت ته به الله راکړي، ستا او زمونږ مقام خو به ډېر جدا جدا دی، تاسو به ملاقات کېږي که نه؟ دا یاد په دقه موضوع کې راغلی دی. او که یو سړی وایي چې دا څنګه کېدی شي چې د 14مې صدۍ مسلمان او هغه د محمد رسول الله او د آدم سره په جنت کې یو ځای ملګری، دا څنګه کېدی شي؟ الله وایي ذلک الفضل من الله، دا خو د الله فضل دی، ستا پکې څه کار دی په دې خبره؟ هوښیار خلک چې وي که نه هغوی د جنت سوچ کوي، خو د جنت سوچ د جنت کې د جنت کې د ګاونډي سوچ مخکې کوي. تاسو قرآن ویلی دی، قرآن کریم کې د فرعون ښځه چې وه هغې الله نه جنت نفسې نه غوښتو بلکې څه ویل؟ رب ابن لي عندك بیتا فی الجنه، الله جنت دنه غواړم. خو اول یې داسې نه ویلې چې رب ابن لي بیتا، بلکې داسې وایي چې رب ابن لي عندك بیتا. الله اول یې د جار سوچ یې کاوه، الله ستا په ګاونډ کې جنت غواړم. الله دې موږ د رسول الله په ګاونډ کې جنتیان کړي بس. او قرآن آیاتونه چې په دې موضوع ګورئ ورونو، دا خو الحمدلله قرآن یو آیات نه دی، کله داسې وایي ومن یطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها. الله فرمایي چا چې د الله او د رسول مړه جنت ته به دننه باسمه، خو هلته بیا یو نکته واوره، خالدین وایي جمع صیغه ویله، ځان له به جنت کې نه لګ